حالا زوی جانه حالا باید پاتیږي. نن غواړم ویده شم مور جانې. حالا نو زوی جانه هیله کوم پاتیږه په دې ناوخته کېږي. نه داسې چې د نو زما ګناه نه ده. زه دې اوس ښه تخنوم. 1 2 2 نیم. سمه ده مورې مه کوه پاڅېږم. اوی آفرین زما په زوی باندې. حالا نو زما ښکلی زوی پاڅېږه مخ دې ومینځه. حالا نو خو ډېر خوب راځي مورې ولې باید هر سهار داسې په زوره راویښ شم. څه به کوم زویه نو کور کې دې یوازې پرېږدم ها پاتې کېږم. په دې سهار کې د دې موټر د راوستلو لپاره ورک شوې ما یې اټکل کړی و. حالا نو راځه چې چکر ووهو. مننه زه همداسې ښه یم. حالا نو یا نه خو د سړي په څېر وی چلاوي. اندېښنه مه کوه. زموږ ښاغلی سهار وختي پاڅېږي او څه یې چې زړه غواړي هغه کوي. په ایټالیا کې ګرځي. لږ به زما د خوښې کارونه هم وکړو. څنګه پام کوه ډېر دښمن. په دې ناروغۍ کې د کاریدونکي اغېزمنې مادې د ماشومانو د بډوډو د فشار لپاره ډېره ګټوره ماده ثابته شوې ده. د ثابتولو لپاره یې لومړی دا ماده په څارویو ازمایل شوې ده چې په نوموړې ازموینه کې 80% مثبت اغېزه په ډاګه شوې ده. نو موږ کولی شو چې په ماشومانو باندې وکاروو. د اوس لپاره زموږ پلاوی په دې هڅه کې دی چې د نوموړې مادې د قانوني کارونې لپاره له اړوندو ادارو نه اجازه واخلي. له دې سره به د ماشومانو د لوړې طبي سختي او ګواښونکې اغېزې د پام وړ ښکته ومومي. ستا تبه ده زویه. حالا نو خوله دې خلاصه که. زه ته مې نه کېږي. خو زویه کار ته مې ناوخته رسېږم باید لاړه شم. باید اسمات رور کور کې مخکې له غرمې نه هغوی ته وایي چې وږی یم. خو د اسمات رور د لاس خوړه مې هېڅ نه خوښېږي. ډېر بد بوی کوي. ډېره بده ده زویه که اسمات رور واوري ډېره خفه کېږي. خو بوی کوي مورې. حالا نو که نظر کوه دا وخوره. حالا نو زر کوه زویه. حالا مخ مې ونه مینځه مورې. بل وخت چې درته وایم ویمینځه نه مینځې. خو نن شلی چې زه یې مینځم. حالا نو پاڅېږه هله. مورې بیا مو هغه هېر شو. بیا مو څه هېر شول زویه؟ کب آی توبه توبه. ګوره ما په زوره بیایي. ګوره ته دلته پاتې کېدای شې خو زه نشم پاتې کېدلی. حالا نو زر کوه زویه. خواړه مې دې راته کېښودل. هو موټرک مې. هو هر څه چمتو دي. هو هر څه مې چمتو کړي. حالا نو زر کوه زویه. مورې زه لومړی تشناب ته ځم. زویه نیم ساعت کېږي چې دلته ولاړ یو ولې لا نړي. د اسمات رور کور ته یې نشي رسولی. سمه ده زر کوه. څنګه وو؟ ډېر ښه. څنګه وو؟ ډېر ښه وو. رښتیا وایي؟ رښتیا وایم ډېر ښه وو. غوږ شه ناز ته درته وایم. اثر طبیب وویله تر څو چې ناز قانینه کې مه راځه. هغه مې ډېر خوښېږي. سلامونه مې ورته ورسوه. خو امکان نه لري. راته هم څومره ضدي یې خور جانې. څه وکړم ماشومان یوازې نشم پرېښودی.
همدارنګه راپور مې پاتې هغه باید ولیکم. راپور دې موږ سره ولیکه. یوازې هغه نه دی ایره، ماشومان ماته ډېر اړتیا لري. اوف څومره ښه، یو ځای به مو سره کار کړی و. دومره زر مه په غوسه کېږه. رښتیا ته نن کار نه لري خو له ما سره لاړه شه. ملګرو سره مې ژمنه کړې یو ځای خوړو ته ځو. ته څه کوې؟ زه لومړی ځم جامې مې بدلوم، وروسته غواړم چې ماشومانو ته مې یو څه واخلم. سمه ده؟ سمه ده، په هوایي ډګر کې سره وینو. سمه ده، زه ځم چې ناوخته نه شي. د خدای په امان ښه ورځ ولري. په مخه ده ښه. اوس تاسو کولی